بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقرأ وربك الأكرم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا فيقولان بمكسينا هذه فيقال بأخذ ولدكما القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود الشريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हमख्वार हुए तारीकी कुरान होकर दली बाबरकता वोल्डी डीर द्रुन मशराओ स्टेज बानी नाज डीर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम दली कली दली अलाक़ी एरो गैरतमंदो पे दिन और पे उलमाओ पे कुरान बानी मयनो मुसलमानान उरुनु मंगो तासो चिनन मंग पकम महफालो मजलस के मंगो तासो नासियो उदा डेर बाबरकता डेर नूरानी او ډیر د قبولیت محفل او مجلس دی د الله رب العالمین آخری کلام زمونږ استادو دی بچو ته لوستل شوی دی د هغې د ختمونو او د دستربندۍ په سلسله کې دا پروګرام منعقد شوی دی کوم ماشومانو چې ختمونه کړي هغه ماشومانو ته د هغې استادانو ته د هغې والدینو ته د زړه د کومې نه مبارکبادي وایو الله رب العالمین دې د دغه استادانو مولانا قاري صدیق احمد صاحب او د هغوی سره چې کوم ملګري دي قاري امجد علي صاحب قاري شوکت علي صاحب الله دې د دوی په علومو کې او حافظو کې خیر او برکت نازل کړي یقینا چې ډېر زیات خواري او محنت ستاسو په دې جومات کې او ستاسو د دې بچو سره کوي او د هغوی د محنت او د هغوی د کوشش په نتیجه کې الحمدلله نن 15 ماشومان په دې دستربندۍ کې الحمدلله د ناظرین فارغ شوي دي او نن د هغوی دستربندي ده دا علماء کرام او دا زمن
حافظان زمونږ امامان زمونږ قرآن حضرات د دې قوم د بچو سره دومره مینه او محبت کوي، دومره د دې بچو باندې د دوی شفقت دی چې دومره مینه او محبت د دې ماشومانو سره مور او پلار هم نه کوي. دومره شفقت د دې بچو سره او دومره رحم په دې بچو باندې د مور او پلار هم نشته څومره چې د علماء کرام د استادان چې کوم دی مینه کوي ورسره څومره ورسره شفقت کوي. حضرت معاذ رازی رحمه الله په یو مجلس کې ناستو نو هغه خلکو ته یو خبره وکړه، وی العلماء ارحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم. وی د دې امت علماء دا په دې امت باندې او دا په دې بچو باندې او په دې قوم باندې دا د مور او پلار نه زیات رحم کوونکي دي، زیات په دوی باندې شفقت کوونکي دي. په مجمع کې یو کس را پاسې تپوس یې وکړ، وی د مور او پلار نه زیات مینه د بچي سره څوک کولی شي؟ بچی دا خو د مور او پلار د زړه ټوکړه وي، دا خو د مور او پلار د زړه میوه ده، ثمرة فؤاد د زړه میوه ورته ویل شوی. نو مور او پلار نه زیات به څوک په دې بچو باندې رحم کوونکي وي او د مور او پلار نه زیات به څوک دې سره شفقت او محبت کوي. حضرت معاذ رازی رحمه الله ورته وفرمایل چې او زه چې دا کومه خبره کوم دا په دلیل باندې کوم، د دې شاته دلیل موجود دی او دلیل دا دی چې لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا، ځکه چې دا مور او پلار دا بچی د دنیا د ګرمۍ نه بچ کوي. د اکثر مور او پلار د دې خبرې کوشش کوي چې دا بچی مې د ګرمۍ نه بچ شي، د یخنۍ نه بچ شي، په دنیا کې دی بے کپڑو نشي، بے پیزاره نشي، بے کور نشي، بے خرچي او بے ډوډۍ نشي. د مور او پلار انتهایی کوشش دغه دی. وهم يحفظونهم من نار الاخره، او د علماء کرامو کوشش دا دی، د استادانو کوشش دا دی چې دا بچي دا همیشه د پاره د هغه اور نه بچ شي کم اور په باره کې چې الله رب العالمین فرمایي وقودها الناس والحجاره، چې داغي خشاک داغي ایندن دا بیا کانی دي او دا به العیاذ بالله انسانان. هغه اور په لرګو باندې نه ګرمېږي، هغه اور په انسانانو باندې ګرمېږي، هغه اور په بوتانو باندې ګرمېږي او په کانو باندې ګرمېږي. او په یو روایت کې د دنیا دا اور د هغه اور او یا یې مې سره راغلی ده، او په بل روایت کې د دنیا دا اور د هغې سره مې سره راغلی ده. د دې نه یو کم سل حصې هغه اور ګرم دی، د هغې تاو زیات دی. قل نار جهنم اشد حرا، قرآن کریم فرمایي د جهنم دا اور دا په ګرمایش کې ډېر زیات دی. د هغې د ګرمایش موږ او تاسو اندازه نشو لګولی. د داسې سخت اور نه، د داسې سخت عذاب نه چې کوم سړی لګیا دی قوم بچ کوي، د قوم بچي بچ کوي، یقینا د ده مینه د دې بچو سره ډېره زیاته ده، د ده شفقت د بچو باندې ډېر زیات دی. د داسې خلکو عزتمندو قدرداني پکار ده، د داسې خلکو حوصله افزایي پکار ده، د داسې خلکو تعاون پکار دی، داسې خلکو له عزت ورکول پکار دي چې هغه زموږ د بچي سره زمان هم زیاته مینه کوي. هغه د دې خبرې حقدار دی چې هغه ته د ټولو نه زیات عزت ورکړی شي، هغه ته د ډېر لوړ او قدر په نګاه باندې وکتلی شي. دا معمولي کار نه دی عزتمندو. دا ستاسو دې بچو ته چې دا کوم محنت سره دا قرآن کریم دوی ته نن ختم شوی دی، نو دا داسې د یوې ورځې محنت خو نه دی،
دا خو په کلونو باندې په دوی باندې محنت شوی او الحمدلله نن د هغې دا نتیجه ده چې نن قرآن کریم ماشاءالله دې ماشومانو ختم کړو او هغه عظیم کلام یې په ناظره باندې الحمدلله نن سرته ورسوه نو موږ او تاسو د دې نعمت قدرداني وکړو د دې استادانو قدرداني وکړو د دې مکاتبو قدرداني وکړو دا یقینا دا مکتب چې دا ماشوم بچی پکې نن په دې وړه ژبه باندې د الله دا کلام زده کوي او دا استادان غریبانان ورته ناست دي ځان ورته وقف کړی دی یقینا دا هغه محنت دی چې دا د دې بچو په دې زړه کې د ایمان هغه تخم چې کوم دی هغه کرل دي هغه ایمان چې هغه د نجات او د آخرت د کامیابۍ لپاره مدار دی هغه تخم د ده په زړه کې مضبوطول دي او انشاءالله چې دې مکتب نه کوم ماشوم وځي انشاءالله که هر ځای ته ځي هغه به انشاءالله گمراه کېږي نه مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمت اللہ علیہ و فرمائے انشاءاللہ مکتب میں پڑھنے والا بچہ کبھی بھی دین نہیں ہوگا پدے مکتب کی جچا سبق ہوئے رہے کم معشوم پدے مکتب کے قرآن ہوئے رہے پدے جماعت کے قرآن ہوئے رہے اور پدے معشوموانی کی تو استاذ دا ذکر کرے رہا دادا دے ایمان دا حفاظت سبب و ذریعہ بچوڑی دادا دے بندوں پدور کی دا ایمان انشاءاللہ بچ گئی نن تو قرآن کریم دا اللہ رب العالمین کلام دے نن کمنگو تاسو گورو نن زمن دا گیرا زمن دا ٹوپی زمن دا پٹکے زمن دا اسلامی لباس زمن دا حیا او دا اسلامی طور طریقی چی نن پر ملکی او نن پر علاقوں کی الحمدللہ محفوظ دی نو دی بنیادی وجہ دا قرآن کریم او دا علماء کرام محنت تے دا قرآن کریم دا زمان استاسو دا امام محافظ کتاب دے دا زمان استاسو تحذیب بچ گئی دا زمان استاسو طور طریقی دے محفوظ کری دی کہ دا قرآن کریم ختم شو اللہ دے دکی نو بیا من استاسو گرے مسلمان پاتے کے دلم کران بیا دا اسلام پری طور طریقو بانی جون تے رول دا دیر کران ځکه عزت مندو څومره چې اسلام دشمن خلق دی که یهود دی او که نصارا دي او که د هغوی ملګري دي د هغوی د ټولو نه زیات کوشش په دې خبره باندې دی چې د مسلمان د لاسه دا عربي قرآن چې کوم دی که نه وایي د مسلمان د مخې نه دا قرآن لرې کړي د مسلمان د قرآن په دی د مسلمان بچي د قرآن په دی دا په نورو کارونو کې چې کوم دی ونښلی د قرآن نه محرومه کی د قرآن نه محرومه کېدل د ایمان نه محرومه کېدل د قرآن نه شو کېدل د اسلام نه شو کېدل دي هغې زموږ د ایمان نه د شو کولو لپاره زموږ نه قرآن لرې کوي چې قرآن زموږ د مخې نه لرې شو نو بیا د ایمان حفاظت هم ګران دی بیا خپلې اسلامي طور طریقې او اخلاق او تهذیب راټینګول هم ګران دي بیا د دې هېڅ ذمهداري نشته چې زموږ ایمان به محفوظ پاتې شي د فرانس علماء لیکلي په فرانس د الجزایر په بعضې علاقو باندې قبضه وکړه الجزایر د مسلمانانو ملک دی او فرانس خو کافران دي په بعضې علاقو باندې هغوی قبضه وکړه او په هغې په خپل حکومت کې شاملې کړې نو 128 سال چې د هغوی د قبضې د مسلمانانو په دې علاقه باندې 128 سال د هغوی چې کله د قبضې وشو نو د هغه مقبوضه علاقو چې کوم وزیر و د هغه وینا دا وه چې یاره که موږ د مسلمانانو ایمان او تعظیم بدلول غواړو نو دې دپاره به دوه کارونه کول پکار یو به عربي ژبه او بل عربي قرآن دا دوه څیزونه به ختمول غواړو که دا دوه څیزونه ختم نشي نو زموږ محنت ضایع کېږي دا خلک نه د ایمان نه وړي او نه د دې خلکو تعظیم بدلېږي نه د دوی طور طریقې بدلېږي او بیا خپله واقعه بیان کړله چې دا خبره زه ځکه کومه
چې موږ د دې الجزائر لس قابلې مسلمانې جنکۍ د خپل تعلیم او د خپل تعظیم او د خپل تربیت دپاره موږ منتخب کړې، لس قابلې جنکۍ، او موږ له په خپلو ادارو کې 11 کاله موږ تعلیم او تربیت ورکړو. 11 کاله بعد د هغوی د اسنادو، د هغوی د ډیګرو، د هغې تقریب موږ منعقد کړو. لکه نن چې دا دستربندي ده، دې بچو ته چې کوم دی پټکي وربسلې، دا ختم خو د قاري صاحب په خپله هم کولی شو، خو د دې تقریب مقصد او غرض دا دی چې په دې نورو مسلمانانو کې جذبه پیدا شي، دې نورو مسلمانانو ته ترغیب شي چې دا بچي الله موږ له کوم راکړي چې دغه شان موږ قرآن په دوی باندې ووایو. د نورو والدینو سره غم پیدا شي او د نورو ماشومانو سره چې کوم دی غم پیدا شي، دوی کې شوق پیدا شي، دوی کې جذبه پیدا شي او دغسې قرآن کریم ته کښېني لکه دې ماشومانو چې ختم. نو د هغوی د اسنادو د ډیګرو د تقسیم پروګرام، هغه پروګرام ته هغوی د فرانس ټول حاکمان، مشران، وزیران چې کوم پوهان خلک وو، چې کوم د هغوی اخبار والا وو، هغه ټول یې راوغوښتل او سټیج چې کوم دی سجاو شو. ناشنا خبره دا وه چې دا جنکۍ د سټیج ته راوختې، نو دا په اسلامي لباس کې او په بورقو کې ملبوس راوختې او کېناستې، چې په سټیج باندې د مسلمانانو د دغه جنکو چې 11 کاله په فرانس محنت کړی، چې د هغوی په اسلامي لباس او په پرده کې کله په سټیج باندې دا کېناستې، نو د فرانس چې کوم اخبار والا وو، کوم ذرایع ابلاغ وو، هغوی په دې فرانس په وزیرانو حاکمانو باندې ډېر لعن طعن وکړو، ډېر زیات پیغورې وله ورکړو، چې آخر 128 سال وشو. تاسو په فرانس کې، تاسو په الجزائر کې، د الجزائر په علاقو کې تاسو د مسلمان په ایمان او په تعظیم کې څه بدلون راوستو؟ 128 سال تاسو څه محنت وکړو؟ نو په دغه موقع باندې هغه وزیر صاحب راپاڅېد، د مقبوضه علاقو چې کوم وزیر و هغه راپاڅېدو، خلکو ته یې ویل تاسو خفه کېږئ مه، زه یو خبره کوم، او وی داسې خبره ده، موږ په محنت کې کمی نه دی کړی، موږ په محنت کې کوتاهي نه ده کړې، خو د دې خلکو سره قرآن دی، او هغه قرآن د فرانس نه زیات قیمتي دی، هغه زموږ د محنت نه زیات قیمتي دی. دې خو قرآن بچ کړي دي، تر څو چې عربي قرآن او عربي ژبه دا د مسلمانانو په منځ کې موجود دي، نو دا مسلمان د مسلمانۍ نه اړول دا ناممکنه خبره ده، دا د ایمان نه بل طرف ته روانول دا ناممکنه خبره ده. نن زموږ د ایمان بچ دی د قرآن د وجې نه، موږ ته پته نه لګي خو دا قرآن موږ بچ کوي د فتنې نه. نن زموږ اسلام بچ دی د قرآن د وجې نه، نن زموږ الحمدلله اسلامي لباس، اسلامي طور طریقې په دې ملک کې موجود دي، دا د قرآن برکت دی، دا د علماء کرامو د محنت برکت دی. موږ عزتمندو د قرآن سره موږ او تاسو بنا، د قرآن سره موږ او تاسو تعلق، د قرآن سره موږ او تاسو محبت والا او